هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت له لورې د کابل ولایت په بادام باغ سیمه کې 100 اړمنو سوالګرو کورنیو ته نقدي مرستې وویشل شوې. زخمي وجودي ښه درملنه غواړي زخمي وجودي ښه درملنه غواړي هیواد ساتنه غواړي یا د کورنۍ له وړاندې د موظفې کمیټې لخوا مستحقې پیژندل شوې وې او هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ نقدي مرسته ورکړل شوه. زخمي وجودي ښه درملنه غواړي زخمي وجودي ښه درملنه غواړي. د مرستو د ویش په مراسمو کې د معینیت د دارالانشا عالی کمیسیون رئیس الحاج مولوي امیر محمد همدرد، د سوالګرو راټولولو د کمیټې سرپرست مولوي محمد عارف فایق او د یادې کمیټې ځینې نورو استازو ګډون درلود. د الله څخه شکرګزار یو چې بیا د خپلو غریبو مستحقینو مسکینانو په خدمت کې حاضر یو. د اسلامي امارت لخوا سلسلهوار هره میاشت هغه غریب مستحق کورنۍ ته چې د هغو د پوره معلوماتو پر بنسټ چې دا واقعي مسکینان دي هره میاشت 15,000 افغانۍ د اسلامي امارت لخوا ورکول کیږي. الله تعالی د اسلامي امارت نور وسو توفیق ورکړي چې په ټول ملک یو غریب بیچاره مستحق پاتې نشي. ویناوالو په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دغې مرستې د یوې شفافې او دقیقې ارزونې له مخې هغه مستحقو کورنیو ته ځانګړې شوي دي چې رښتیا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د مرستو دا لړۍ به د اړمنو او بېوزلو کورنیو د ملاتړ لپاره دوام ولري. یتیم اسیریم او د کاله تا پرست زیم او مای پایم او دا غنه امارات نه زه ډیر خوشحاله یم. از حکومت امارت اسلامی افغانستان سپاسگزار هستیم که به خاطر ما غریب و بیچاره و بی سرپرست و بی نوا مسکینا کمک و همکاری و همدردی میکنن. همیشه زنده و آرام باشن، همیشه کامیاب باشن، همیشه سرفراز باشن. زنده باد حکومت امارت اسلامی افغانستان که به غریب و بیچاره و بینوا و بی سرپناه کمک میکنن، همدردی میکنن. ما خوش هستیم همیشه زنده و آرام باشن، همیشه سرفراز باشن. و سلام. ویناوالو له مستحقو کورنیو غوښتنه وکړه چې له دې وروسته دې له سوالګرۍ ډډه وکړي، ځکه که له مرستو سره بیا هم څوک سوالګرۍ ته دوام ورکړي د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.